السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسې به دغه ښایسته اتاق ګورئ. دا د ډېر یو بختور سړي ده او په دې اتاق کې نن تاسو ته موږ ډېر جالب شیان هم ښیو، هغه موږ سره وګورئ. دا چې موږ ولې دلته راغلي یو، دا به همدغه وروره موږ سره خبرې وکړي او تاسو ته به موږ هر یو شی بیل وښیو او دې کې ډېر جالب شیان شته. دغه ویډیو تاسې موږ سره تر اخره پورې وګورئ. راځئ. قدرمن لیدونکو، دا ښایسته دروازه به تاسې ګورئ. زه را داخل شوم، خو ووایم چې بدبختانه زه د بوټانو سره را داخل شوم. ولې؟ چې دلته فرش نشته. هغې تر څنګ که زه هر څومره مخکې راځم، دلته ښایسته پردې نشته. دلته یوازې یو کاټ پروت ده. دلته تاسې به د کاټ ګورئ او هغې تر څنګ یو فکي دلته لګېدلي او یو شی چې ماته جالب ښکاره شو، داسې وګوره، دی نانځکه هم دلته ایښې ده. دغه یې ځان ته دلته ویزان کړې ده. خیر، موږ به دا پوښتنه هم ترې کوو چې ولې دغه نانځکه دلته ویزان کړې ده، ځکه دا کوټه د ما دپاره هم جالبه ده. هغې تر څنګ که وګورو، دلته ښایسته پردې هم نشته. دلته یې فقط یوه عینه لګولې. نو دې نه معلومیږي چې دلته یو نفر ژوند کوي، دلته نور څوک نشته. ځکه چې هر څه چې ګورو او پردې هم چا ورته راوړي، مګر دغه استعمال پردې، دغه ډنډې به تاسې ګورئ. ولې دغه پردې ورته راوړي؟ دغه ورور 3 کاله مخکې کوژده یې کړې او دی تنها ژوند کوي. بازار کې په 120 روپۍ باندې هوټل کې مزدوري کوي او کار کوي. هیڅ طریقه یې نشته، هیڅ وس یې نشته چې د خپله کوژده تر دغه خټ پړ کوره راوړي. او ده باندې الله پاک ډېرې مهربانۍ کړي دي چې هغې له جملې نه ورته سخور ټول ور بخلی. هغې تر څنګ یوه بله مهرباني چې الله پاک پرې کړي، راتلونکې جمعه، دغه جمعه چې روانه ده، په دې کې د ده د تره زامنو واده ده. هغې کې دی د خپله کوژده او دغه شیان ټول سنبالوي یا راوړي. دا مهرباني م الله پاک پرې کړي. او بله مهرباني چې الله پاک پرې کړي، دا کوټه یو چا ورته جوړه کړي، یو چا ورسره همکاري کړې ده. خو په دې کوټه کې چې اوس کمبود ده، هغه ښایسته هغه نشته، ډبل بیډ نشته، الماري نشته، تاسې ګورئ پردې نشته، یو شی هم د شیانو ټولو شیانو کمبود ده. راځئ دغه مهرباني موږ او تاسې په دې باندې وکړو. راځئ دغه همکاري موږ تاسې ورسره وکړو تر څو د ده ژوند جوړ شي. دی بازار ته ځي، هوټل کې ډوډۍ خوري او دلته چې راځي بیا نه ډوډۍ وي او نه چای وي، یو شی هم نه وي. دی زه راغواړم او دا خبرې له ده نه هم اورم چې دی موږ ته څه وایي. دی هم تاسې د ده خبرې واورئ. السلام علیکم. ستړی ماشي، جوړې خیاط ښه دی، ژوند خیر دی، الحمدلله. دا ځوان دی، که څه هم د مخ نه به بلر وي، تاسو ته به نه برېښي، خو مو ته چې برېښي دی ځوان دی، ماشاءالله ښه تکړه دی، خپله مزدوري کوي، خپله خوري کوي. دا چې نه توانېږي خپله دغه ټول شیان په خپل لوس په راکړي، کمزوری دی، راځئ چې موږ ورته لوس ورکړو، دغه ژوند یې بدل کړو. خو ته مخکې موږ ته ده ووایي چې دغه شیان چا ته راوړي دي، دا پردې؟ دا چا تره راکړی دی. خو تره در کړی دی، دا استعمال دی که نه؟ استعمال دی. چې دغه اوده مراسم دي، اوبه یې لګوه تر څو د کوټه لږه ښایسته شي، او دغه ډنډې دا شیان هم در کړي دي. بل دې شی کړي کوټې دپاره تو خپله چې خپله هڅه دې کړي، برق هم نشته په دا کې؟ برق هم نشته. برق دپاره دې شی وخوستي تو؟ ها مزې مې خالي وخوستې دي، لره مې چې نه ده وخوستې. دا مزې ده وخوستي، دا که شی وخوستي دي تو؟ دا سامان ده. ښه، دا خپله هڅه کړې چې یو لیټ وخوستی دی 2 لیټر او هغې تر څنګ لږ دغه شیان هم وخوستي دي تر څو دا یې لاین وخوستی دی. بس 2 لیټونه وخوستي دي، نور شی نشته، دا د واسو. او دغه پردې هم چې دي بل چا ورکړي دي. قدرمن لیدونکو، تاسې باندې زه غږ کوم چې الله پاک دومره غټې مهربانۍ د باندې کړي چې سخور ورته ولور معاف کړی او تره ورته ویلي چې زموږ مراسم دي، هغې کې ته دې د خپله کوژده راوړه، خپله واده دې ترسره کړه. هغې تر څنګ کوټه یې شته، فقط د کوټې سینګار دپاره او د نوع د سینګار دپاره دغه شیان یې نشته، دی کمبود دی، تر څو د ده ژوند یو څه رنګین شي، یو څه د مړاوې هیلې را ژوندی شي او خپل ژوند مخته یوسي. نو په دې خاطر باندې موږ ورته راغلو. ما زما ډېر زړه پې بد شو، ما ته دا کیسه وکړله او دا خبرې درته وکړلې، ځکه تنها ژوند دا ډېر سخت ده. او د ده خپله د ده موږ ته چې وویله چې زما پلار وفات شوی، زما مرجانه نشته، تنها ژوند کوم، او دې وخت کې مې رښتیا زړه درد پې وکړه او د زړه د درد نه راغلم. دا ویډیو مې ورته ترتیب کړه تر څو تاسې نه ورته همکاري وغواړم او تاسې ورسره همکاري وکړئ. او دا چا ته جوړه کړې دا کوټه؟ دا ځکه کلیوال مو دی، خدای دې وبخي، رحم په وکړي، اوس وفات شوی دی. امین. هغې دا کومک سره وکړو، دا رقم کومک یې سره وکړو. د کوم ملګري دي د جرمني کې، د امریکا کې، دې ته یې میسیجونه وکړل، داسې
یو نفر دی غریب دی بیچاره دی چې نه لري هر چا چې څومره کمک و سره وکړو مته دا الله مهرباني وه چې موږ کټه پیدا شوه مته کټه ورسېده کټه پیدا شوله هغه چا چې همکاري کړې هغه په دې نړۍ کې نشته قصد قدرمن لیدونکو دا ژوندی مثال نه چې یو ورځ راتلونکې ده چې موږ په دې نړۍ کې نه وو مګر کوم ښه کور مو کړی وي دا به پوتې وي ژوندی مثال یې دغه کوټه ده چې دا کوټه درته یو ورور جوړه کړې یوې هڅه کوشش ورته کړی چې د کوټه جوړه کړي خو دی نن په دې نړۍ کې نشته خو خیال کنه دا غوښتنه لرم چې د مو نیمګړتیاوې د وکسي چې زه سره کوم ژوند تېروم سره کوم وخت تېروم په داسې یو ځای کې نو دا غوښتنه مې نه لرم چې کومک ته وکړي مثلا کومک درسره وکړي ډېره ښه ښه قدرمن لیدونکو که تاسو زما دغه ورور چپړکې وګورئ دا هم پرې البته غربت ده نو راځئ چې ورسره همکاري وکړو راځئ چې ورسره مرسته وکړو زما دغه ورور چې تاسې ګورئ او دا د وطاق حال دا شیان چې موږ سره شریک کړل خدای شته چې زما زړه درد پرې وکړو او تاسو نه مو غوښتنه ده چې راځئ په ګډه ورسره همکاري وکړو که چا کوټه کې یو فرش اخیستی شو یو ډبل بیډ اخیستی شو یو الماري اخیستلی شوله یا څوک شرکت لري د همدغو شیانو یو شی ورکولی شو تر څو د ژوند آباد شي د کور آباد شي نو دا به تاسې یوه لویه مهرباني وي دا به داسې وي لکه تاسو د یو چا کور آباد کړی وي یو چا کور آبادول الله پاک موږ تاسو ته په یوه دنیا یوازې نه دی راکوي هم په دې دنیا باندې راځئ چې بل ته لاس ورکړو نو دا خپرونه په دې هیلې پای ته رسوم چې بل ځل راځو د ده واده شوی د کوټه نه څه سینګار وي او تاسو سره د خوشحالۍ ویډیو شریک کړو تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم